کندهار کې سږکال ټول 1,90,000 میټریک ټن انار تولید شوي چې زیاته برخه د نړیوال معیار د نشت له امله په کور دننه پروسس شوي دي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدي وایي د نامنیو سره سره باغ لرونکو د انارو زیانمن شوي حاصلات د کوپراتیفونو په مرسته پروسس او کورنیو مارکیټونو ته وړاندې کړل. ځینو نه دانه جوړه کړه، انار دانه چې د هندوستان کې ډېر ښه مارکیټ لري، سږکال ډېره زیاته انار دانه جوړه شوه او ځینو نه زمونږ ځینې شرکتونه اوس دلته پیدا شوي دي چې ډېر ښه کاروبار شروع کړی دی چې د دې نه روب جوړوي، د انارو روب هغه هم ډېر ښه مارکیټ لري. یعنی موږ وکولی شو زموږ بزګرو چې هغه د ډېر تاوان مخه راونیسي او دوی خپلو انارو ته چې دی هغسې په مختلفو شکلونو باندې مارکیټ پیدا کړي. له دې ټولو سره سره سږکال د کندهار د تولید شوو انارو څخه د 7,15,440,000 ډالرو په ارزښت 15,000 ټنه پاکستان، هند، متحده عربي اماراتو او ځینو اروپایي هیوادونو ته استول شوي دي. دا چې سږکال انار یو څه ډېره حصه یې چاودلې وه په اصطلاح او د بلې خوا وسلارې بندې وې، نو اگر چې محصولات یې ډېر وه ولې صادرات یې کم وه، چې بیا هم خوشبختانه باید ووایو چې تر اوسه پورې هغه څه چې راجستر صادر شوي دي 4,409 ټنه دي چې 7,540,000 ډالر ارزښت لري. خو د انارو سوداګر بیا وایي د لارو د بندېدو او د انارو د مطلوب کیفیت د نشت له امله سږکال کندهاري انار د دوی له تمې سره سم تر نړیوالو مارکیټونو پورې ونه رسېدل. صادرات کې خو نو دغه مشکلات دغه وکړل چې لار په کوم وخت کې را باندې پاتې شو او بل بیا په خودي مارکیټو کې بازار په خراب شو ځکه چې انار کوالټي نه و، سم رنګ نه و، سم شفته یې کړی و، چاپ یې کړی و، خطیان یې کړی و، نو اتیا بازار هم داسې سره بیا خوند. د کندهار، ارغنداو، ارغسان او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې د انارو حاصل یې په نړیواله کچه زیات شهرت لري. چارواکي وایي راتلونکو کلونو کې به د انارو د ضایعاتو د مخنیوي لپاره بڼوالو سره لا زیاتې تخنیکي مرستې ترسره کړي.